کله چې د 3 میاشتو په مهم سفر ګاونډي هیواد ته لاړم نو کور کې مې څه وشول. سلامونه او نیکې هیلې مې ومنئ دوستانو. یوه ډېره خوندوره کیسه در سره شریکوم. ویډیو تر پایه وګورئ. د 3 میاشتو په مهم سفر ګاونډي هیواد ته لاړم. کله چې منزل ته ورسېدم نو د هوټل له ټلیفون څخه مې کور ته زنګ واهه. کور کې مې یو زوی او یوه میرمن وه. د واده مې 3 کاله شوي وو، خو دا مې لومړی ځل و چې له دې خپلې وړې کورنۍ بیل شوی وم. ټلیفون مې زنګونه تیرول خو ځواب نه راتلو. بیا مې هڅه وکړه خو ځواب مې ترلاسه نه کړ. وارخطا شوم چې خدای مه کړه په میرمن او بچي مې څه پیښه نه وي شوي. هر 15 او 10 دقیقې وروسته مې زنګونه وهل خو ځواب مې ونه موندو. مجبور شوم ورور او خور ته مې زنګ وکړ. هغوی راته اطمینان راکړ چې کور دی خیر او خیریت دی، د اندېښنې خبره نشته. خو زما زړه بیا هم ډاډمن نشو. څو ورځې وروسته مې خواښې ته ټلیفون وکړ. هغې راته وویل چې پرون مې لور او لمسۍ ولیدل، جګ جوړو. خو زما د دې خبرې ځواب چې ولې زما ټلیفون نه ځوابوي هیڅ چاره نه کړ. 3 میاشتې لکه 3 کلونه راباندې تیر شول. بیرته چې خپل ښار ته راستون شوم نو زړه مې نامعلومې ویرې پړسولی و. په منډه مې ځان کور ته ورساوه. د یوې نااټکل کېدونکې پیښې انتظار مې وویست. دروازه مې په لاس وټکوله. شیبه وروسته مې میرمنې دروازه خلاصه کړه. په خندا او خوشحالي ستړي مشي راکړل. بچی مې هم له خوښیو په ټوپونو راغی زما غېږې ته. کور کې له کېناستو مخکې مې په غوسه میرمنې ته وویل، آیا ته عقل لرې؟ ولې د ټلیفون نه ځوابوو؟ آیا ته دا نه احساسول چې پر ما به څه تېرېږي؟ په موسکا یې راته وویل، آیا تا مور او پلار ته ټلیفون کړی و؟ نه. آیا ته پوهېدې چې مور او پلار دې څومره ستا ټلیفون او ستا لیدو ته لیواله وو؟ آیا تا ته د مور او پلار د زړونو د حال پته وه؟ او زه د دې حقیقت په اورېدو خجالت شوم. میرمنې مې زیاته کړه، ډېر ځله مې ستا د پوهولو هڅه وکړه خو تا سر پرې نه ګرځاوه. 3 کاله کې 3 ځله تا د هغوی احوال نه دی اخیستی او تا 3 میاشتې بېغوري ونه شوه زغملی. خبرو ته یې مکمل تسلیم شوم. د خجالت مسکا مې وکړه. میرمنې راته د موټر چابیانې ونیوې او په غوږ کې راته وویل، ورشه د جنت دروازې دې انتظار کوي. زر مې موټر روان کړ. د مورجانې خدمت ته ورغلم او د پلار لاسونه مې ښکل کړل. د مور او پلار په څېرو د خوښیو د کرښو له لوستلو وروسته مې ناڅاپه خپلې میرمنې ته دعا په خوله راغله، خدایه ته مې میرمن جنتي کړې چې ما ته یې نیغه لار را په ګوته کړه. قدرمنو دوستانو، که دا قصه ستاسو خوښه شوې وي او غواړئ چې تاسو ته همدغسې نورې په زړه پورې کیسې، طبي او اسلامي ګټور معلومات راوړو نو مهرباني وکړئ زموږ چینل در سره سبسکرایب کړئ. ورسره خوا کې د ګونګرو نشان هم ووهئ چې زموږ هرې نوې راتلونکې ویډیو سره تاسو ته خبر درکړل شي او تاسو ترې خوند واخلئ.